بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ابوذر دی او د لغمان ولایت څخه یم او کرکټ خو مې د 11 صنف نه شروع کړی دی چې تر اوسه مې دا د 2 کاله ووتل او اوس هم فی الحال کرکټ روان دی. کرکټ مې په ده شروع که موږ به چې کله کور کې وو نو پوه شې پلار به م راډیو ونیوله او هغلته به د افغانستان میچ شروع نو بیا به ما دا چې اورېده ډېر به خوند یې راکوه. پلار به مې هم ویلی وي او چې دا کرکټ باید وګټي نو ما ته چې کله به افغانستان وبایله زه به ډېر خفه شلم. ما ویلې چې زه به یو وخت کې د افغانستان یو راتلونکی اوسېږم او خپل وطن ته به خدمت کوم او بعد د هغې نه ما کرکټ شروع کړ او ټینس مې یو وخت ټینس مې کوو. بیا ملګرو ډېر تشویق کړم او فی الحال او بیا مې ماما ډېر تشویق کړم چې تی کوی شو او دغه ټینس نه لاړ شه هټبال ته او اوس دغه د فی الحال مور مې او کورنۍ مې ټول تشویقوي او دا د اکاډمي ته راځم. سپورټ مې فی الحال مور ډېر کوي او پلار مې ویل چې تی مه کوه درسونه دې ووایه ډېر درسونه دې ووایه نو ما ورته ویل چې زما کرکټ سره ډېره مینه ده نو بیا هم ډېر راته ویل وایي ځه لاړ شه درسونه دې ووایه خو ما هم بیا ماما سره مې مشوره وکړه او ماما مې بس ورته ویل چې دا به کرکټ شروع کوي او دا به د افغانستان راتلونکی شي او دغه دی او تر اوسه پورې زه خپل کرکټ کوم. د افغانستان کې تر اوسه انټر کلب کړی دی او انټر کلب کې مې 12 ویکټې اخیستې دي او دا انشاءالله مخکې کرکټ به م کوم او راتلونکي کې به نور هم مخکې ځم او زه په ځان باوري یم ډېر چې دلته راسره کوچ محمد نبي او همداسې نور کوچان هم کوچ صاحب حکمت هم ډېر کار کوي نو انشاءالله د دوی نه ډېره مننه چې ما سره کار کوي. مخکې کرکټ به هم کوم انشاءالله. د 3 میاشتې مخکې یوه لوبه د سیریز وه هغلته تللی وم 12 رنز پاتې وو او هغه مې هم بچ کړه او 2 ویکټې مې پرې واخیستلې. دغه مې تر ټولو ښه جالبه او د خوښې بالر مې چې دی په افغانستان کې چې دی او ښه بالر چې دی واقعیت ښه بالر و نو اوس د افغانستان کوچ پاتې شوی کوچ دی هغه حمید حسن دی او واقعیت مې ډېر خوښېږي د هغه اکټینګ او نور افغانستان سره هغه بیخي زیاته مینه ده نو هغه به ان تر دې په خپل مخ باندې خپل بیرغونه اچول او هغه مې ډېر خوښېده او اوس هم د هغه غواړم چې د هغه په شان شم. په نړۍ کې مې چې دی ښه بالر مې چې خوښېږي هغه بیا چې دی مارکوټ دی. مارکوټ ښه بالر دی او ډېر مې خوښېږي. ما خو تر اوسه خپل سپیډ نه دی معلوم کړی خو کوچ صاحب محمد نبي یو ځل راته ناست و راته ویلې چې ستا سپیډ ښه دی 130 پورې انشاءالله ولې او زه پر ځان هم باور یم چې 130 پورې ولم سپیډ انشاءالله تعالی. زه فی الحال فټنس ته واقعیت چې موږ ته دلته خپله کوچ صاحب نبي تقسیم اوقات جوړ کړی دی نو په هفته کې راباندې 2 ورځې یا 3 ورځو پورې بالینګ کوي او نور بیا راباندې فټنس زیات کوي او هم باید د افغانستان هر بالر چې که غواړي د افغانستان ټیم ته لاړ شي یا د افغانستان ټیم کې پاتې شي نو باید فټنس باندې ډېر کار وکړي بیخي زیات کار وکړي ځکه چې فټنس ډېر مهم دی. په وروستۍ کې مې ارمان او هیله دا ده چې زه د افغانستان یو ښه بالر شم او افغانستان ته کار وکړم افغانستان ته ښې لاسه راوړم او غواړم چې افغانستان ته یو نړیوال جام هم راوړم. دغه مې تر ټولو غټه هیله ده.